السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو څنګه کولی شئ تاسو چې خپل له موبایل اواز ډبل کړئ؟ مطلب که تاسو ته موبایل اواز سلو وي نو تاسو په یو کلیک سره خپل له موبایل اواز ډیر زیات سیوا کولی شئ. که تاسو کتلی وي نارمل له موبایل اواز چې څنګه وي نو په هغې کې تاسو داسې تبدیلي راوستلی شئ چې ستاسو ته موبایل اواز به ډبل هم شي او سیوا به هم شي. نو قدرمنو دغه رنګې سیټینګ تاسو خپل په موبایل کې څنګه کولی شئ دغه طریقه درته راښایم په نوي ویډیو کې. ویډیو راسره تر اخره وګورئ. او دې نه مخکې تاسو ته ایډوکیشن عرض کومه که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دغه اپ په تاسو ته ډسکرپشن نه یا کمنټس نه سمپل خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، دلته کې سټارټ یو آپشن به تاسو ته دی ویښ کې ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ټیک ده، د هغې نه بعد چې تاسو مخکې راشئ نو دلته کې تاسو اوس وګورئ دلته کې تاسو له یو بوسټ راکړی دی، یو والیوم راکړی دی، د هغې سره لاندې که تاسو وګورئ نارمل تاسو ته دا ښایي، د دې نه علاوه میکس مطلب 200% پورې تاسو چې کوم دی والیوم دې کې زیاتولی شئ. اولنی بوسټ آپشن له راشئ سمپل دا وګورئ تاسو چې څومره سیوا کول غواړئ نو دا به له دې ځایږي نه تاسو څه کوئ دا بټن تاوه کوئ، دا به تاسو سره سیوا کېږي. دا وګورئ چې موبایل تاسو سره په لاس کې وي نو وایبریشن یې هم تاسو فیل کولی شئ. ټیک ده، ورپسې دویم که تاسو وګورئ نو والیوم دی، والیوم یو آپشن تاسو له راکړی دی، دا هم په دغه طریقې سره تاسو دې کې چې کومه بټن تاسو ته په دې سکرین باندې دا دوه غټې بټن یې ښکاري. ټیک ده، دا له دې ځایږي نه تاسو اخوا دې خوا بوځئ تاوی کوئ نو دا والیوم دغه شانتې تاسو کمولی او سیوا کولی هم شئ. دلته کې دا وګورئ نارمل والیوم چې دی هغه تاسو ته ښایي، ورپسې که تاسو راشئ که میکس والیوم چې دی هغه درته هم ښایي چې څونه تاسو د دې ځایږي نه والیوم سیټینګ دی هغه تاسو د دې ځایږي نه چینج کولی شئ. مطلب جیز، پاپ، راکس دغه کم ټول چې کم فیچر دي د والیوم مطلب د اواز تیزولو هغه ټوټل تاسو ته په دې اپلیکیشن کې دننه میلاویږي او ډېر په اسانه طریقې سره دغه سیټینګ تاسو کولی شئ چې خپل د موبایل اواز ډبل هم کوئ او سیوا یې هم کوئ. نو قدرمنو یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.